له ډاکټر پرته د غاښ د درد مخنیوی. د غاښونو درد هغه درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي او د دې درد یو پر یو پرته له مخکینیو علایمو څخه له ډول ډول خطرونو څخه ډک وي. یعنې د غاښونو یو پر یو له کچې زیات درد دومره بد دی که پر وخت یې درملنه ونه شي کیدای شي بیا یې پرته له کښلو بله چاره نه وي. د امریکا د روغتیايي ټولنې کارپوهانو په خپلو کورنیو کې پرته له ډاکټر څخه د غاښونو د درملنې څو ساده لارې په ډاګه کړي دي چې هره یوه به یې پر ترتیب سره ستاسو په چوپړ ته وړاندې کړو. د لونګو غوړي. د غاښونو د درد لپاره د لونګو غوړي تر ټولو زیاته ارزښتمنه او اړینه درملنه ده. نوموړي غوړي د میکروب بشپړ ضد غوړي دي او په غاښونو یې موښل او وهل د دې لامل ګرځي چې د غاښونو درد مو له منځه یوسي. خام پیاز. اومه پیاز هم په کور کې پرته له ډاکټر څخه د غاښونو د درد د له منځه وړلو لپاره ښه او سمه درملنه ده، ځکه دا هم د میکروب یا چرګ ضد دي او له منځه یې وړلی شي. په غاښونو کې د خام پیاز نیول د دې لامل ګرځي چې د غاښونو درد مو په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. د مالګې اوبه. په یو ګیلاس کې له ګرمو اوبو سره مالګه واچوئ او ښه سمه یې حل کړئ او له هغې وروسته پرې خپله خوله او غاښونه پرېمینځئ. نو له څو دقیقو وروسته به مو د غاښونو درد له منځه لاړ شي، ځکه په اوبو کې مالګه هم د چرګ یا میکروب بشپړ ضد ده او له منځه یې وړلی شي. د لیمو اوبه. د لیمو اوبه له بیڅې سره چې په دری کې ورته انګدن یا انغوزه وایي یو ځای کړئ او تر هغه وخته پورې یې پرېږدئ تر څو چې د خمیر حالت نه وي غوره کړی او بیا وروسته یې په غاښونو کې ونیسئ. دا به مو د غاښونو درد په بشپړه توګه له منځه یوسي.